نن زمون هیوادوال خدا نخواسته چې په مسؤلینو باندې شکایت لري او شرعي شکایت لري ملاحظات لري الله دې نه کي چرته حق تلفي شوی استاسي تاسو ته معلومي چې دا خپل مسؤلیت نه سوء استفاده کوي بالفعل و تقدیر نن زه تاسو ته په زغرده وایم قیامت په ورځ د الله په دربار کې به ولاړ یم دا خبره کوم چې په تاسو حق لرئ شکایت دپاره تاسو امر بالمعروف نهی عن المنکر ریاست او وزارت ته تللی شئ او د هغه شخص په باره کې تاسو شکایت کولی شئ اوس یوازې محض شکایت نه ده امر بالمعروف نهی عن المنکر سمه شکایت وزارت دا مسئولیت لري دا مکلفیت ده چې دغه موضوع تحقیق کی تبین کی تدارک کی چې کوم مسئول یا کوم اداره او ارګان مربوط وي هغه ارګان سره دا مطرح کی تام راوغواړي او چا باندې دعوا لري شکایت لري هغه راوغواړي دا مشکل حل کی دا زمون دنده ده او که بالفرض والمحال که مشکل لا حل پاتې شو بیا امر بالمعروف نهی عن المنکر سمه شکایات اداره دا شخص هر څوک چې وي دا بیا نظامي محکمې ته معرفي کوي ای قدرمندو داسې نظام اسلام په دې نږدې قرن کې تاسو چېرته اورېدلی لسر درود قرطبي مسلمان بیا تل کشغر او پرغاني مسلمان زوګ د تکبیر او د اذان د شو ها پرونی زرین دوران د شو هاغه صدیق یاران یادوم هاغه خالد غازیان یادوم چې د تیارو سټي و استلا هاغه دل مر پولا روان یادوم چې پاس او رومي پوڅپو کې یوړل ډېر تور تمونه سپیدو کې یوړل هغه بهیر هغه کاروان دې شو ها پرونی زرین دوران دې شو